نحمده ونصلي على رسول الکریم. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا جی منګه نن شنکر علاقې ته راغلي یو. دلته یو ماشین دی چې هغه بلاکونه جوړوي. نو دا دوه ماشینان لګېدلي. دا یو بلاک مطلب دی هغه د بجرې ماشین دی، بجري جوړوي. او دا دویم چې کوم دی نو دا زمونږ سره د دغه ماشین دی بلاک جوړوي. خو دې مالکان دا فریاد کوي چې دا مونږ خرچه چې کومه ده نو دا 29 روپۍ ده، او د دې مونږ بلاک کې چې کوم مخامخ دی نو دا دی په 30 روپۍ دی. نو دا 1 روپۍ مونږ ته صرف پیدا راکوي، خو په دې کې چې کوم لیبر مونږ سره دي نو هغې ته دې کې پیدا ده. نو ګورنمنټ ته دا خواستې ولې چې ورځ ورځه سیمټ ګرانېږي، خو دا بلاک قیمت چې کوم دی هغه 30 روپۍ دی، او هغه بلاک په بره باندې کېږي نه. نو دی دا هم ګیله کوي چې د ګورنمنټ په وجه باندې میجارټي چې څونه وړې وړې کارخانې دي هغې ته نقصانات ورسېدل، او هغې دی کوشش کړي چې دا څه ټایم دا موږ پرېږدو، خو بیا هم د هغې باوجود هغې دا کاروایي مطلب دی کنټینیوس چالو کړې ده. په دې وجه چې هغې وایي دا یو ثواب هم دی چې زموږ سره دا کم لیبر پکې دي چې دې ته پکې دیاړي هم میلاویږي. نو زه دا ګورنمنټ ته عمران خان ګورنمنټ ته دا خواست کوم چې د دې خلکو مدد ترې وکړي شي، او که د دې خلکو مدد ونه کړي شي او دا انډسټریالیست چې کوم دي دا د دې ملک نه بل ځای ته وتښتي یا دي دا کار پرېږدي، نو د دې سره به ډېره غټه بېروزګاري مطلب دا دی په دې ملک کې راشي، او د هغې بېروزګارۍ په وجه باندې به خلک بیا مطلب غلاګانې او کرایمز او مختلف قسم چیزونه به مطلب زیات شي، او هر کور کې به ولې چې کم ځای ته انکم کمیږي نو د هغې سره کور کې هم مطلب دا دی کرایسس جوړېږي، او بار باندې هم کرایسس جوړېږي. نو ګورنمنټ صرف دا یو کوشش کوي چې ټیکسونه په خلکو باندې لګوي، خو د ټیکسونو سره سره نور خیال د دې خلکو نه ساتي، ولې چې دا خو ګلونه دي د ملک دا انډسټریالیست. که دا انډسټریالیست موږ دغسې مطلب دی خوار کړو نو دوی به دا کارونه پرېږدي، او د دې په وجه به په دې ملک کې بېروزګاري مطلب دا دی. نو دا خو یو وړه غونته کې انډسټري وه چې تاسو ته مه ووایي چې دا په دې علاقه کې کورونو دپاره بلاکونه جوړوي، او دا بلاکونه چې کوم دي نو خلکو ته مطلب دی دا پرووایډ کوي، او هغې سره کنسټرکشن روان دی، او هغه کنسټرکشن کې ګیلکاران لګي، لیبر لګي، دغه لګي. بل طرف ته دا سیمنټ انډسټري چې کومه ده نو دا هم په دې بلاکونو باندې چلیږي یا په کورونو په جوړولو باندې چلیږي. نو د هغې سره که فرض که دا قسم حالات دي نو زمونږ سیمنټ انډسټري به مطلب دا دی ودرېږي، او هغه سیمنټ انډسټري به بیا نور سیمنټ نشي خرڅولی، نو د هغې په وجه باندې به ټولو نه غټ نقصان دی چې هلته به هم بېروزګاري وځي، او میجارټي خلک به د هغې کارخانو نه هم راوباسي شي. نو ګورنمنټ له پکار دا دي چې کله هغه یو پلانینګ کوي یا یو دغه جوړوي پالیسي جوړوي، نو هغه له په ملک کې د ټولو نه غټه سروې پکار ده چې هغه سروې وکړي شي او وګرځي ځای په ځای باندې د واړه انډسټریز هم وګوري، غټ هم وګوري، کوم چې کارخانو والا دي، او د هغې اندازه والي او د هغې مطابق هغې ته پالیسۍ جوړې کړي شي، او د هغې مدد وکړي شي، هغې ته سبسډي ورکړي شي یا هغې ته سپورټ پرایس ورکړي. ولې چې دا بلاک دی جوړوي په 29 نو پکار دا دی چې دوی دا په 30 خرڅوي، نو ګورنمنټ ته پکار دا دی چې دوی ته سپورټ پرایس ورکړي، او بغیر د سپورټ پرایس چې دوی ته ورکړي شي نو زه دا لیکلي دي دا کارخانه به نه ودرېږي، او دې غریبانانو ته به یو ډېر ښه مطلب دا دی قدم مطلب دا دی میلاویږي. نو دا ما د یو نه پکې تپوس هغه وایي چې زه د ورځې تقریبا 700 روپۍ ګټم. نو دا د دې وړې انډسټري برکت دی، او تقریبا دې کې دوی سره 15 کسان مطلب دی کار کوي. ولې دې کې ټریکټر والا هم لګیایي، شګه راوړي، باجره والا هم مطلب دی دغه راوړي. نو دا یو وړه انډسټري ده، خو ماشاءالله دې ډېرو کسانو ته روزګار مطلب دی مهیا کړی دی، او بیا دا بلاک ځي بار ته نو هلته هم ګیلکار او دا هغې لګوي، نو هغې ته هم پیسې میلاویږي. نو دا یو څو خبرې ما عمران خان صاحب ته خواست کوم چې دا د دې غریبو د مسلې په دې پالیسي دې جوړه کړي شي، او د دې پالیسۍ سره د دې مدد ترې وکړي شي. ولې چې که د دې مدد ونه کړي شي نو ډېر ژر به پاکستان هم روان شي، او د پاکستان چې څونه دا خلک دی دا به هم غلطو طرفو ته دی تلل شروع کړي. ولې چې خلک وایي دا طالبان جوړېږي یا دغه جوړېږي، نو چې ته خپل ینګ ته نوکري یا دا هغه ته روزګار میلاوي، یا پاګل دی چې د بل مطلب دی اوري هغه به د خپل ملک لپاره کار کوي. خو که نه دا قسم کیسي نو هغه بیا چې مختلف تخریبکار دي نو په هغې کې هم دي ایسا دي. نو دا یو څو خبرې ما وکړې، دا تاسو مطلب دا دی دې باندې
ګورنمنټ ته پکار چې به دې عمل وکړي شي او دا ویډیو شیر کړي چې دا د ملک غټو غټو سیاسي خلکو ته ورسي او هغوی د دې وړو مسلو کوم چې د دې بلیک انډسټري والا مسلې دي دا مطلب دا دې حل کړي شي. والسلام.